سلامونه. زه سعید شینوار یم. تاسو سپینې خبرې ګورئ. تازه په تازه داسې ویره خپره شوې ده چې ګواکې طالبان د افغانانو د ډیجیټلي خوندیتوب د لاس کې اخیستلو د ارمان له مخې ایران سره په ګډه یو داسې اپلیکیشن جوړوي چې له لارې د خلکو په موبایلونو کې ډیټا، ټلیفوني اړیکو، میسجونو او معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي. د معلوماتو له مخې دا د طالبانو همیشنی ارمان او هڅه هم ده چې د هیواد جغرافیا د ولکې ترڅنګ په انټرنیټي ټرافیک او د خلکو واتس اپ، ایمیل، ټلیفون، فیسبوک، ټویټر او نورو شبکو کې د وګړو خصوصي حرمونو ته هر وخت چې وغواړي معلومات پسې لاسرسی ولري. څه موده مخکې د انټرنیټ بندول هم دې سره وتړل شول چې ګواکې طالبانو غوښتل د فایبر او وایرلس انټرنیټي خدماتو ترافیک ځان ته معلوم کړي. آیا په ډیجیټل نړۍ کې طالبان دا کار کولی شي؟ آیا دومره تخصصي سیستمونه ورسره شته؟ څوک ورسره د ټلیفوني اړیکو او میسجونو په ثبت کې مرسته کولی شي؟ آیا د خلکو ټلیفونونه او واتس اپونه خوندي دي؟ په همدې اړه مو د مخابراتو او آی ټي متخصص جمیل باسط رابللی چې بحث ورسره ولرو. سلام شه، بخیر راغلی. سلام، ډیره مننه. تاسو ته او تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات. باسط صاحب، دغه تازه اوازې اندېښنې دا به ټول تاسو اورېدلي چې ګواکې طالبان دا خو یې ارمان هم دی چې د خلکو خصوصي حرمونو ته ډیجیټل نړۍ کې څنګه لاسرسی ولري او بهانه ورته دا کوي چې موږ خپل امنیت خوندي کول غواړو. د دې لارې نه ویل کېږي یو اپلیکیشن جوړ شوی حتی دی او نور باندې د ایران سره په ګډه کار کیږي ترڅو هغه خلک موبایلونو کې یا خپل سیستمونو کې ډیوایسونو کې فعال کی. نو دا غي نه وروسته چې دوی په موبایلونو کې څه کوي طالبانو ته به معلومات سي. دا څومره رښتیا دي؟ پرته له شکه چې دو ډیر کوشش کوي او کړه هم دی چې په انټرنیټ باندې او په مخابراتي شرکتونو پوره حاکمیت ترلاسه کړي. په مخابراتي شرکتونو ډیټا باندې خو حاکمیت لري چون هغه عمل ته فعالیت کوي، مکلف دي چې زور نه لري باید هغه ډیټا ورکړي شي. خو خوشبختانه د انټرنیټ په پروتوکولونو، د انټرنیټ په ډیټا او پیکټونو باندې دو حاکمیت نه لري او د لپاره ډیر زیات هڅو نه بعد هم نه دي توانیدلي. منګه هیڅ نو داسې اډوانس ټیکنالوژي په افغانستان کې نه لرو چې د یو چا د واتس اپ اړیکې، د میسنجر یا د نورو انټرنیټي اړیکو څارنه وکړو. او د دې لپاره ساده تخنیکی اساس دا دی چې زمونږ ټوله ډیټا چې په انټرنیټ کې ټرایول کیږي یا په انټرنیټ کې زی راځي دا انکریپټډ وي او په شته واکداران هیڅ نو ټیکنالوژي نه لري چې دا ډیکریپټ کی. دا اوس چې کوم اوازې دي دا د یو موبایل اپلیکیشن لوجه پورته شوی دي چې زما په ان دا یوازې اوازه دا او ډیجیټلي ترهګری ده. د ډیجیټلي ترهګری په دې معنی چې خلک ویرول دي او خلکو ته دا تصور ورکول دي چې دوه ګواکې کولای شي تاسو ټول ټلیفوني اړیکې، انټرنیټي اړیکې وساري، تاسو کمپیوټر او د دې ورته نور چاري. دغه د موبایل اپلیکیشن د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون لخوا د یو کیبورډ په شکل د پښتو، دری او انګلیسي ژبې کیبورډ دی چې پلی سٹور او اپ سٹور ته اپلوډ شوی دی. یعنی هغه زمونږ تاسو موبایلونه چې اپلیکیشنونه ډاونلوډ کوو الته اپلوډ کړی دی. او کله چې تاسو د هغو د ملي رادیو تلویزیون لخوا چې کوم کیبورډ جوړ شوی دی دا خپل موبایل ته ښکته کوئ او هغې ته اجازه ورکوئ، هغې نه بعد هغه کولی شي چې هر هغه څه چې تاسو په کیبورډ کې لیکئ هغه وساري، هغه ولولي، کوي تاسو پاسورډونه یې، کوي تاسو نور میسجونه یې. او هغه په دې معنی نه دي چې تاسو اډیو میسج د واتس اپ یا اډیو زنګونه یا دې ته لاسرسی ولري. کله چې دغه خبر وته بیرون ما دغه اپلیکیشن ډاونلوډ ک نارمل سایز دی، جنون اپلیکیشن دی، کوم غټه سکیورټي مسله نه لري ځکه آیفون او انډراید موبایلونه چې کله ایت اپلیکیشن د ضرورت لري دغه اجازه ورکوي، دو ډیر زیات ټیسټ کوي. یو شی چې شته د کیبورډ د اپلیکیشنونو د قانون لمخې چې هغه تاسو موبایلونه هم د نوٹ په شکل خای زید تاسو ته خایمه کله چې تاسو دغه کیبورډ استفاده کوئ دو تاسو ته یو غټ نوٹ لیکي چې this input method may be able to collect all the text that you type. معنی دا چې کچېر تاسو دغه کیبورډ چې د طالبانو یا د رادیو تلویزیون لخوا جوړ شوی همدا استفاده کوئ نو کېدلی شي تاسو لیکل
د جوړونکو پورې ورسي. نو اسانه خبره دا ده چې منګه ملت په ویره کې وانه چې هر هغه کیبورډ چې د موبایلونو لخوا کمپنیو منګ سره موبایل سره راغلی وي اماغه استفاده کو په اماغه کې خپل مطلوبه ژبه کدری وي که پښتو وي هغه اټکو او په خپ اطمینان سره استفاده کو. یعنی ساسې دغه دا چې دام ډیر خطرناک دی. یعنی طالبان غواړي میسجونو ټیکست میسج ته خو لاسرسي ولري چې خلک په واتس اپونو کې په فیسبوکونو کې او دام تاسو بیره څرګنده کړ چې حتی پاسورډونه ورته معلومېدي چې دوی لیکي. تاسو ویل چې دغه پلی سٹور یا اپل سٹور د ټول اپروف کړی دي. ولې دغه سیشن بیا اپروف کیږي؟ دا د لوکلایزیشن لوجه او د نورو ډیرو تجارتي وجونه هغه د کیبورډونو اپلیکیشنونو ته ضرورت لري. مثال احمد پنامه یو کس راځي وایي چې زه یو خسته د اردو ژبه د پښتو ژبه کیبورډ جوړوم چې هغه په ملي بیرغ باندې سمبالي یا د تورته نور نو وختونه کوي نو هغه ورته اجازه ورکړي او کلم چې تاسو استفاده کوئ تاسو ته اختار درکړي چې د خپل کمپنی د کیبورډ نه پرته چې بل استفاده کوي کېدل شي تاسو لیکل دوه تر لاسه کی میسجونه په هغه صورت کې دوه تر لاسه کولای شي تاسو لیکل چې تاسو د طالبانو کیبورډ استفاده کوي. او دویم د مخابراتي اړیکو سیم کارت کې چې کوم میسجونه منګه تاسو لیګو ټیکس په خواني میسجونه چې منګ لیکل هغه ته هم د مخابراتو شرکتونو له طریقه لاسرسي کولای شي. ټول زمونږ تاسو میسجونه چې زی د مخابراتي شرکت په منځګړیتوب زی هغه هم لوستل شي. نو ساده خبره ده چې لدی کیبورډ د انسټال نه ډډه وکړي تر څو تاسو شخصي ډیټا په امن کې. دا خبره خو دومره په سرکولر کې نه ده. اصلي خبره ده چې ایران غونډه هیواد سره دوی کوشش کوي چې ځینې نور اپلیکیشن هم جوړ کړي چې هغه به خلک خپل موبایلونو کې ډاونلوډ کړي. مثلا هغه د دوی ګالري ته تصویرانو ته بیل دغه ولري آډیو ډیټا ته بیل لاسرسي د هرې دغه نه کېدې شي کنه اپلیکیشن نه بیا دا پاسورډونه هم تاسو ول واتس اپونو کې. یعنی ایران سره په دې رابطه باندې همکاري نه خبر شوی است چې دا څه دی. زه چې کله افغانستان کې وم د ایران افغانستان او پاکستان د سی ډي آر د تبادله یو خبره روانه و چې بیا عملی نشوه. هغه کې مقصد دا و چې د غلا ټلیفونونو تعقیبولو لپاره خپلو کې هیوادونه دغه وکي مخابراتي د اړیکو هغه ډیټیل چې دی هغه یو بل سره شریک کی. خو هغه وخت کې زما نظر هم دا د وسم کمی سو غاوري یا د ملت غاوري لطفا زمونږ تخنیکی او ټکنالوژیکی سویه دومره نه ده چې موږ د دې غونډي هوادونو سره داسې یو کنټراکټ یا پروتوکول وکولای شو چې موږ په فایده کیو هغه وسو استفاده وکي. موږ نه ډیر کله ما چې د افغانستان اپلیکیشن او ویب سایټونه کتلې دي اوس د 2021 نه بعد د ایران ډیره کاپی موږ کوو. ډیر زیات اپلیکیشنونه دي چې حتی اصطلاحات د ایرانی فارسی نه راځي اپلیکیشنونه د هغې نه کاپی کیږي. خو دې شي ته باید ټول ملت په آرام سره متوجي اوسي چې د ایران سطح ته د افغانستان رسیدل په ټکنالوژي په لحاظ دا ممکن نه ده چې په سطح نشو ورسېدل خو چې هغه ورته جوړ کی. ځکه خلک وایي چې چینایانو هم طالبانو ته د سیستمونو ورکړي چې واتس اپونو د اوازې دي تاسو چې ول چې ډیجیټل ترهګری ده کې د شي ترهګری وسی خلک ډارول وسی یا به طالبان وایي چې ولي یا به د طالبانو پلویان وایي چې ولي یا به سي خلکو ته ویره ودرېدلی د ډیجیټل نړۍ کې خو طبعا د ټول شی شته. لکه ایران کو ورته یو سیستم جوړي چین ورته جوړي بیا د خلکو معلوماتو ته د طالبانو د لاسرسي هڅه چې کوي یا ورمانه ده دا امکان پیدا کول شي. نو خبر به چې هغه غټو کې چې زمونږ ملت نړیوال ټکنالوژي استفاده کوي نو د ایران او چین او د نړۍ هر ټکنالوژي چې وي هغه ته ضرر نشي رسیدلی. کپام وی ایران خپل اپلیکیشنونه پیدا کړی دي او خپل ملت دې ته مجبور کوي چې د ایران لخوا جوړ شوی اپلیکیشن استفاده کوي. کوم نړیوال اپلیکیشن استفاده کوو نو په آرام سره استفاده کولای شو. چین دغه سه د واتس اپ په خلاف وی چټ جوړ کړی دی. مثال ایران د خپل مپ جوړ کړي خپل اپلیکیشنونه حتی د پلی سٹور او اپ سٹور خپل بدیلی جوړ کړی دی. نو کله هغه ډیر لوی ساختار دی ډیر لوی کتله د تعلیم یافته او د ټکنالوژي روزل شوی خلک لري. نو هغه خپل بدیل ساختار جوړ کړی دی او هغه بدیل ساختار کې خپل عوام بیا ساري. افغانستان کې دا چاره
ډیرو کلونو پر امکان نه لري. زمونږ تعلیمي سطح، زمونږ رسمیات، زمونږ د ټکنالوژي هغه نسل تعداد چې د هغه دومره کم دی چې موږ یو بدیل ساختار نشو جوړولی. که د ایران ساختار کاپي کوو نو په لوی لاس موږ خپل ملت ایران لاس ته وروړو. که د چین ساختار کاپي کوو په لوی لاس موږ د ملت د چین غېږې ته پرې باسو. مګر اوس شته نړیوال کم سټنډرډ پروتوکول چې دی، موږ ISO سټنډرډز لرو، موږ نور سټنډرډونه لرو. که د هغې مطابق نړۍ چې کوم اپلیکیشنونه استفاده کوي او موږ استفاده کوو نو د دې ډېر امکان شته دی چې زموږ ملت په سیف سایډ کې، یعنې په د شته واکمنانو ته به ډیټا نه رسیږي. نو زما غوښتنه به دا د ملت نه چې تاسې ټول هغه اپلیکیشنونه چې ایراني دغه لري، بیخ لري په اصطلاح، یا ایراني ټکنالوژي وي، نو هغې نه استفاده مه کوئ. باسط صاحب، یو بله موضوع ده، تاسې وختي یادونه وکړه چې مثلا مخابراتي شبکې دوی سره د معلوماتو په شریکولو کې همکاري کولی شي. په موجوده شرایطو کې که طالبان لافې کوي که هر شی کوي، د مخابراتي شبکو په مرسته، د GPS سیستمونو په مرسته، هغه اپلیکیشنونه چې دوی کاروي د اړیکو د کنټرول لپاره، کوم شته، کوم معلومات کولی شي طالبان ورته ډیر په اسانۍ باندې د خلکو لاسرسی ولري، او کوم ته په عمر هم نشي لرلی؟ دا یو کمپلیکس ټیکنیکل ټاپک دی. زه یې غواړم لږ زره په ساده الفاظو ورته واضح کړم. د مخابراتي اړیکو څارل په دوه ډوله دي. یو اکټیو دي، کله چې ته غږیږي او تا موقعیت څوک ګوري، تا خبرې اوري. دې لپاره اوازه دا ده چې د چین یا د ایران یا د روسیې نه IMSI کیچرز دي، امزي کیچرز ورته وایي. دا یو قسم وسیله ده چې د اړیکې نیونکي او د مخابراتي شرکت د پایې ترمنځ واقع کیږي او دغه اړیکې دو موقعیت او خبرې اتا کولی شي واوري. دغه یو څو دانې دا وسیلې اخیستل شوي دي چې تاسې لایف لوکیشن ټریک کړي. دویم پاسیف ټریکینګ دی، یو چا دی، یعنی اتا د موبایل مربوط، د سیم کارت نمبر مربوط ټول لاګز یا ټوله تاریخچه د مخابراتي شرکت سره پرته وي. که ته په کومې پایې پورې تړاو لري، کله دې زنګ وهلی، کله تا ته زنګ درغلی، کم میسج دې لیږلی، څو دقیقې دې خبرې کړي دي، خود هغه خبرې نه، څو دقیقې دې خبرې کړي دي. دغه غونډه تاریخچه د مخابراتي شرکتونه GDI اوسنۍ یا پخواني امنیتي ملي چې ورته ویلې، دا ترلاسه کوي او حتی په بعضې قضیو کې داخله وزارت او نور ورته لاسرسی لري. په یو صورت کې تاسې د اړیکو خبرې دوه اورېدلی شي چې کله تاسې په نښه کې احمد په نامه یو کس دی، دوی شماره په نښه کړله او دا یې د تعقیب لیست کې واچوه. نو هغې نه بعد هغه چې کومې خبرې کوي، زنګ وهي، دا ریکارډ کیدلی شي او دوی ته استفاده کولی شي. د ثبوت چېرته ریکارډ کیدلی شي؟ دا به مخابراتي شرکت کې په ډیټا سنټر کې به ریکارډ کیږي او هغې نه بعد به یو کاپي ورکول کیږي. ټولې که خاصې خبرې چې هغه ټارګټ وخت کله چې یو شمیره دې ټارګټ کړله، هغې نه بعد چې دا شمیره کله هم زنګ وهي، هر زنګ یې ریکارډ کیږي اټومیټک. خو د ټول ملت اتومات شکل باندې نه ریکارډ کیږي. وجه دا ده چې موږ دومره ډیره زیاته سټوریج ډیټا ډیوایسز نه لرو چې دا د ټول ملت خبرې راواخلو یو چیرته یې وساتو. نو دا ټارګټ شوی، دا اصلي خبره په ټارګټ کې ده. کیدای شي افغانستان کې څوک ټارګټ شي، د هغه یوازې په ټلیفون باندې تماس میسج دا ریکارډ کیږي، که واتس اپ باندې تماس، په فیسبوک میسنجر باندې تماس، یا بل شي باندې؟ دوه نوع اړیکې دي. یو مخابراتي اړیکې دي چې تا د سیم کارت نه ته زنګ وهې یا سیم کارت نه میسج لیږي، ټیکس میسج، دغه د مخابراتي شرکتو سره دي. دې نه علاوه چې ته کله انټرنیټ ته راغللی چې هغې کې واتس اپ، میسنجر، ټیلیګرام، ډېر اپلیکیشنونه دي، هغه نور بیا د اوسني نظام له نظر نه پټ شول. دا انکریپټډ ډیټا شوه، د انټرنیټ په پروتوکول چلیږي او دوی ته هیڅ نوع لاسرسی نه لري، هیڅ نوع ټکنالوژي دوی نه لري. حتی د نړۍ لوی هیوادونه د دې انکریپشنونو د ماتولو لپاره حل لاره نه لري. نو ځکه د خپل ملتونو لپاره هغو خپل بدیلې لارې جوړ کړي، لکه چین ویچټ جوړ کړی دی، ایران خپل دغسې، او یا بعضې هیوادونو دا بلاک چین او ایران هم نشي کولی چې طالبانو سره مرسته وکړي، دغه شیانو ته لاسرسی وکړي دوی؟ نه، هیڅ نه. که هغو دا کار کولی شو نو بیا به په خپلو هیوادو کې دغه اپلیکیشنونه نه بندول، ځکه چې هغو پې حاکمیت درلوده، بیا یې نه بندول. نو هغو دوی ته لاسرسی نه کوي، هغو په غیر مستقیم شکل خپل ملت خپل بدیلو لارو ته راکشکاږي، کوم چې دوی جوړ کړي دي او دوی په حاکمیت لري. زه یو خبره دلته باید یادواري وکړم، زمونږ ملت فعلا د نړیوالو ټکنالوژیو استفاده کوي، که هغه واتس اپ دی، که هغه د نړۍ نور سټنډرډونه دي، پروتوکولونه دي، موږ د نړۍ استفاده کوو او هغې کې تر ډېره حده زمونږ د ملت
امنیت شته پکې ځکه نړیوال اماره سره دغه نه لري کوآپریشن نه لري. که چیرته داسې وشول چې زمونږ ملت په لوی لاس ایرانی ټکنالوژي په غېږ کې پرېوځلی شي یا د چینایي یا د روسي، دا به موږ ورسره بیا د یېرې ځای دی. وجه دا ده چې هغو به دو سره بیا معلومات شریکوي د افغانستان اوسني واکدارانو سره. نو فعلا لپاره چې زمونږ ملت کوم په لویه سطحه کوم اپلیکیشن استعمالوي دا ټول سیف دي، د دې لپاره هیڅ نوع تشویش نشته دی. آینده کې که داسې کوم څه فورس شول بیا به په هغې خبره کولی شو. صحیح. نه تاسو خو وویل چې خوندي دي، واتساپ خوندي دی. دوی ډېر زیات هغه وخت کې کوشش کوو دوی خپله چېرته به کارولي، ایمو، واتساپ، فیسبوک میسنجر، نه پوهېږم ټلګرام، څه رقم نومونه دي په دې کې. دغه ځینې معلومات چې دوی ترلاسه کوي د خلکو په رابطه باندې او یا یې دوی بیا افشا کوي او خپروي، دا د کومه کوي؟ نو د خلکو په هکله یو یعنی ډېر خلک وایي که نه، ډېر خلک وایي چې ماته زما د خپل موبایل وسایل وښوده او دغه ډیټا وښودله، زما خپل میسیجونه یې راته وښودل، دا یې وښودل، دا یې وښودل او راباندې وایې ورول چې تا دا کړي دي. دا څنګه ترلاسه کوي بیا دوی؟ دلته لږ سوی تفاهمات شته. یو دو خپله تبلیغات کوي چې د عوامو اذهان برین واش وکړي، چې خلک دې ته قایله کړي چې په دې نه وویرېږي چې ګوندې دو په ټکنالوژي حاکمیت لري. دویم دا دی چې ته کله په لاس ونیولې، تا ته وایي موبایل ته د پاسورډ ورکړه، بیا یې تا ټول عکسونه او میسیجونه دو کتلی شي. کله هم د پاسورډ ورکولو نه وړاندې دوی ته هېڅ نوع ډیټا ته لاسرسی نشي کولی. او درېیمه مسله چې شوې ده، زه بعضې قضیو شاهد یم چې یو څوک په یو ګروپ کې غږېږي او د ګروپ کوم غړی د دې آډیو یا میسیج یا هر څه چې وي هغه تر دو رسوي استخباراتو ته، نو دو بیا کله حیرانېږي. او یا یو څوک د خپل د زړه راز یو چاته وایي چې زه یو اکاونټ چلوم، یا دې ته ورته خبره، او هغه کس بیا طالبانو سره ټچ شي، یا دو په سلهاو داسې اکاونټونه د نجونو په نامه یا په نورو نومونو باندې جوړ کړي دي چې خپل ټارګټ کسانو سره غږیږي، صمیمي غږیږي، لاره جوړوي، هغه اعتماد جوړوي. دې ته موږ سوشل انجینرینګ وایو. اعتماد سازي نه بعد هغه کس قانع کوي او بیا پیدا کیږي. که چېرته یو څوک داسې وي چې دغه مسایل چې ما یادواري وکړله دو ته پاملرنه وکړي، نو دو هیڅ نوع ټکنالوژي نه لري چې د یو چا په هکله دومره دقیق ډیټا ترلاسه کړي. طالبانو په رابطه باندې یو بل شی هم کېږي، مثلا لاسرسی په فیسبوک ته نه لري، خو کېدای شي چینایان، پاکستانیان، ایرانیان مرسته وکړي، ځینې بګز جوړېږي، واړه وایرسونه یا لینکونه جوړېږي چې دا خلکو ته په میسنجر کې، په واتساپ کې، په نورو کې بیا استول کېږي او د هغه سیسټم بیا هیک کېږي یا حتی ځینې له منځه ځي. دا امکان لري طالبانو په لاس کې. دا نوع فشنګ اټیکس دي، دې ته موږ فشنګ اټیکس وایي. یو ملیشس لینک جوړوي، یو چاته یې لیږي، هغه هم دغه کس ټول موبایل ته لاسرسی نشي ترلاسه کولی. مثال د واتساپ یو لینک دی جوړ کړه، دا درته ښایي چې موقع ته چېرته دی، څه وخت لاګین شوی دی، کله یې خپل واتساپ کتلی دی، او دې ته ورته میټا ډیټا کوچني معلومات تا ته درکوي هغه لینک. هغه هم چې یو څوک کلیک کړي، اجازه ورکړي، بیا هغې نه بعد نو یې مهر غوښتنه دی د هیوادوالو نه چې لطفا هغه لینکونه چې نه پیژنئ هغې ته اجازه مه ورکوئ، مه یې کلیک کوئ، د مطمئن کس نه چې لینک درشي هماغه باندې باور وکړئ، هماغه تعقیب کړئ. نو خپله پاکستان د میټا کمپنۍ ته هر وخت سوال او زارۍ کوي، د محکمې نه خپله اجازه اخلي په یو قضیه کې، بیا میټا کمپنۍ ډېره لږه ډیټا د واتساپ نه ورکوي دوی ته، یا د فیسبوک نه ورکوي، یا دې ته ورته هغه هیوادونه چې د میټا کمپنۍ سره رسمیات لري یا په رسمیاتو پیژني، د محکمې له پرېکړې نه بعد لږه ډیټا ورکول کېږي. نو دو سره بیا څه کومک وکولی شي. ټول سوشل انجینرینګ طریقې دي، تیرویستلو طریقې دي چې هغه هیوادوال په لومه کې بیا اخته کوي. دا تیرویستلو خبره دې وکړه، د افغانستان خلک خو متاسفانه ډېر ډیجیټلي پوهاوی چې راځي هم یو وخت به نیسي. مثلا په فیسبوکونو کې ځینې خلک وایي چې داسې یو پیښه وشوه، عنوان یې ورکړی، او که دا نور لیدل غواړئ دغه لینک کې کاږئ. دا هم طالبان کوي، او د دغې نه څه شي ډیټا که څوک پې کلیک وکړي هیک کېدای شي یا لیک کېدای شي. بالکل دا نوع شارټ لینکونه ډیر زیات په ګروپونو کې، په پوسټونو کې شریکېږي. که تاسې لیدلي 13 کال هم د دفاع وزارت، د داخلي وزارت لخوا ایدو د لابیګرانو لپاره پروګرام نیول شوی
سلهاو کسان غوښتي ول هغه ته دوه ماشونه ورکي د یو موضوع د پوش کولو لپاره یو ټارګټ ته د مالیشس لینک د رسولو لپاره ډیر کسان لري. کلم چې یو موضوع وکتل چې غیر عادي ده او یو لینک درکړه واغې تم وړاندې کوي هغه تم کش کوي لطفا خودداریت وکړي او کم از کم خپل په موبایل براوزر کې مو اوپن کوئ. فعلا فیسبوک او ورته کمپنیو ورچوال براوزر ورکړي دي تاسو په یو لینک کلیک وکړئ که سیف وي که مطمئن وي نو همدلته درته اوپن کوي ښیي درته که نه وي تاسې ته وارنینګ درکوي نو هغه وارنینګ تاسې مه اګنور کوئ له پامه مه غورځوئ هماغې ته توجه وکړئ نو هیڅ نه مشکل سره نه مخ کېږي. که مو وارنینګ له پامه وغورځو کېدلی شي تاسې موقعیت د موبایل موډل تاسې شمیره یا دې ته ورته عادي معلومات هغو تاسې د موبایل پاک له ترلاسه کړي او دې لپاره ښه حل لاره دا ده چې تاسې یو څه وخت بعد خپل موبایل ریسټارټ کړئ اپډیټ یې وساتئ او اضافه اپلیکیشنونه مه پرېږدئ خپل موبایل کې. صحیح. د انټرنیټ له لارې نه طالبان کولی شي د چا موقعیت معلوم کړي په افغانستان کې؟ که تاسې وی پی ان استعمالوئ پراکسي سرور استعمالوئ نو دو نشي کولی تاسې موقعیت معلوم کړي او د موقعیت معلومولو لپاره دو مکلف دي چې تر تا پورې خپل یو لینک در ورسوي یو خپل فایل در ورسوي له هغې نه پرته یو په یو د چا موقعیت دو نشي معلومولی چې زه احمد په نامه یو کس دی او بس زه غواړم افغانستان کې موقعیت پیدا کړم نه دا ټکنالوژي دو نه لري. نه د ګوګل د لارې نه خو د خلکو آی پی ادرسونه او دا سیستمونه معلومېدی شي یا مثلا د آی ایس پی چې کوم وای فای انټرنیټ لري د دې د لارې نه امکان لري چې معلوم شي. دا صحیح ده؟ دغه مسله مهمه ده چې په دې باندې هیوادوال پوه شي. کله چې تاسې د یو آی اس پی نه یا انټرنیټ سرویس پرووایډر نه انټرنیټ اخلي دو ته یو پبلک آی پی درکوي. دغه پبلک آی پی په هکله دو لاګز یا ریکارډ ساتل کیږي. په هغه ریکارډ کې څو شی نه اول لومړی چې تاسې کوم ویب سایټ وزټ کړی کله مو وزټ کړی دی څومره ویب سایټونو ته تاسې کتلی دي کوم اپلیکیشنونه استفاده کړي دو پبلک آی پی تاسو ته ښکاري. حتی که تاسو وی پی ان هم استفاده کړئ هلته ښکاري چې دې کس په دې بجو کې فلان وی پی ان استفاده کړی دی. دغه ابتدایي معلومات انټرنیټ سرویس پرووایډرانو ته ورکول کېدلی شي او دې نه دو استفاده کولی شي خو داسې نشي پوهېدلی چې دننه په انټرنیټ کې دننه په اپلیکیشن کې تا کوم فعالیت کړی په دې بیا دو نشي پوهېدلی او دا دو ته ښکاره نه وي هېڅ کله. دغه کنفیوژن موجود دی چې یوازې تا د استعمالېدو تاریخچه چې ده او اصلا چې د څه شی استعمال کړي دا دواړه متفاوت شیونه دي نو اصل چې څه شی استفاده کوئ په دې هېڅ کله هم نشي پوهېدلی فقط تاریخچه پېژندلی شي. صحیح. باسط صاحب طالبانو لکه پخوا چې افغانان براشړل کېدل نو هغوی به ویل چې خپل وطن ګل وطن راځئ چې ستانه شو یا مثلا د پاکستان سره جنجالونه راغله خلکو ویل چې خپل تولید ګل تولید نو خلکو خپل تولید ته رامخته شول. اوس طالبانو یو بل شی شروع کړی تاسې وختي اشاره وکړه چې دوی اپلیکیشنونه جوړوي دوی وایي چې خپل وطن خپل اپلیکیشنونه او په دې کې ډیر خلک غولېږي او ورځي. تر اوسه پورې د سسپیشیز شکمن نور اپلیکیشنونه مثلا د ټولنیزې میډیا سوشل میډیا په نامه باندې جوړ شوي دي د کتاب د اورېدنې اپلیکیشنې جوړې شوي دي رقم اپلیکیشنونه مثلا تا د کیبورډ یادونه وکړه دا د دوی د آر ټي ای لخوا نه جوړ شوی دی د ادارو یا د خلکو لخوا نشریږي چې ستا په شک نه راځي چې ولا دا به دغه کنه دا به ډیټا واخلي او بل چاته به ورکړي. مثلا ملي ټلویزیون کیبورډ جوړ کړی خلک ورته چې آفرین زه کاروم مګر خبر نه دي چې د دې نظم ټایپینګ چیرته دي. دغه شیان باندې کوم څه کې شک لري؟ بالکل زه خو وایم خپل وطن نړیوال اپلیکیشنونه زمونږ په وطن کې باور نشته متاسفانه د دین په نامه د ټولنیزو فعالیتونو په نامه مختلف اپلیکیشنونه د سوشل میډیا او ورته نورو ډیرو مسایلو اپلیکیشنونه راغلي دي چې هغې ته سړی د شک په سترګه ګوري. یو ساده فرمول د ملت ځان سره وساتي اپلیکیشن وګورئ تاسې څه مشکل حلوي چې نړیوالو اپلیکیشنونو تاسې هغه مشکل نه دی حل کړی. احساساتي کېږي ما د دین او د وطن او په دې احساساتو ځان مه غولوئ یا په زوره ځان لومه کې مه اچوئ. د اپلیکیشن ډاونلوډ کول موبایل ته دې معنا دا ده چې تا خپل کور ته یو چاته کړکۍ ورکړله او له هغې کړکۍ نه دا تا هر څه کتلی شي هر څه ترې وړلی شي. نو کلم چې یو اپلیکیشن تاسې ته په ملي احساس او په دیني احساس او یا په نورو بهانو درته مخته کول کېږي نو اول ځان سره فکر وکړئ چې دا اپلیکیشن زما کم مشکل حلوي
چې نور اپلیکیشنونه یا نړیوال اپلیکیشنونه نشي حلولای. ویډیو درته پلی کوي، لیکل درته ګوري، ښه فیسبوک دا کار کوي، ویډیو ټیک ټاک کوي، انسټاګرام کې عکسونه کیږي. کوم داسې ضرورت دی چې نړیوالو نه دی حل کړی، هغه چې ډیر معتمد دغه دي اپلیکیشنونه دي او دا راځي دا خان صاحب درته حلوي؟ نشته. داسې کیبورډ ته څه ضرورت دی؟ خپله موبایل درته کمپنۍ سره رالیږي، نو دا به څه شی په دې کیبورډ کې وکړي؟ نو ساده فرمول وګورئ چې نوې اپلیکیشن په احساساتو تاسو ته درکول کیږي، هغه وګورئ که په نړۍ کې بل حل موجود نه و خو صحیح ده، او که موجود و له هغې تیر شي، هغه د بل مقصد لپاره. زه به لږ بله پوښتنه وکړم. تاسو ته طبعا خلک شکایتونه یا هم تخنیکي ستونزې به در سره شریکوي چې فیسبوک مې خراب شو، ډیټا مې لیک شوه، دا وشول، هغه وشول، دا پلانکی اپلیکیشن مې کاروه، هغې نه داسې ستونزه راته جوړه شوه. دغه نویو جوړو شویو اپلیکیشنونو په رابطه باندې چې شک پې کیدای شي چې دا به د طالبانو پلویانو یا طالبانو جوړ کړي یا به دوی ته نږدې خلکو جوړ کړي، کوم شکایت هم ترلاسه کړی تاسو یا ستاسې ملګرو؟ یو اندازه مسایل شته. اول خو دا چې دغه کیبورډ که زه ساده مثال واخلم، تاسې فعالوئ، اول درته خپل موبایل غټ وارننګ درکوي چې کیدلی شي دا یې تاسې لیکل کاپي کړي، او موږ افغانان دا هم له نظره وغورځوو. دویم قدم کې ډېرو افغانانو څه اپلیکیشنونه چې د افغانستان په نامه او د دین په نامه جوړ شوي وو، له هغې نه استفاده کړې وه، له هغې نه پیسې کټ شوي دي، د هغو ډیټا ډارک ویب کې وتلې ده، له هغو سره داسې چارې شوي دي چې یو شی واده شوی دی، بیا هغې ته هغه مقصود شی نه دی ترلاسه شوی او یو فراډ ته ورته شکل دغه کړی غوره کړی دی. نو زما بیا هغه وخت کې ما هغه ملګرو ته دا خبرې اوس هم کومه چې لطفا اپلیکیشن وګورئ، که تاسو ته کوم مشکل نه حلوي هغې ته مه ورځئ، هغه تاسې د هغې ښکار یې، تاسې ایموشنل فول کوي، تاسې نه احساساتي احمقان جوړوي او هغه په خپله استفاده، په خپله بزنس هم استفاده کوي. نو زیاتره ملګرو خپلې شخصي ډیټاګانې ورکړي، په ډارک ویب کې هغه راوتلي دي، د افغانستان په نامه ډېر پاسپورټونه په ډارک ویب کې پراته دي یا شمیرې پرتې دي، او ډېر داسې ډیټا شته دی، که څوک یې ولټوي نو هغه د همدغه برکت دی، د احساساتو په باندې چې ولاړه. د احساساتو خبره وکړه، لږ به موږ هم احساسات نه راکوي. د افغانستان دغه انټرنیټ ترافیک له پخوا نه اوپن سورس و، هر څوک ورته راننوتی شو، دا خوندي کول څومره ضرور دي؟ له پخوا نه اوپن سورس دا مسله زما په سر خلاص نه شو. که تاسې مقصد دا چې هر څوک کولی شي یو کنکشن واخلي، افغانستان ته د څو لارو نه انټرنیټ راځي؟ نه، د انټرنیټ ترافیک د ډیټا زموږ خو دومره تخنیکي پوهه نشته، خو خبره دا ده چې افغانستان اوپن سورس هیواد دی، دلته خلکو ته لاسرسی پاسورډونو سیستمونو د ټولو ته ډېر اسانه کیدای شي. او هغه د هغې وجه دا ده چې افغانستان کې عامه پوهاوی، د تعلیم کچه او د ټکنالوژي سره نابلدتیا ده. د انټرنیټ نړیوال اصول دی اول، بیا دویم قدم کې چې کومې جغرافیې ته داخليږي انټرنیټ، د هغه جغرافي اصول پې تطبیقیږي. موږ ته انټرنیټ مثال د کراچۍ له سمندر نه یو پوینټ راځي، د تورخم له لارې افغانستان ته داخليږي، یا موږ د شمال له لارې څو پوینټونه لرو چې افغانستان ته انټرنیټ راځي، فایبر د ټول جال چې غوړېدلی دی په افغانستان کې. دا په دې باندې د حکومت واک دی، بیا د حکومتي اصولو له لارې مختلفو کمپنیو ته تقسیمیږي، لکه افغان ډي سیم یو لین اخلي، د فایبر یو برخه اخلي، یا نور اخیستلی شي، بیا ته دا خپله خوښه باندې په خپل قیمتونو باندې استفاده کولی شي، خپله قیمتونه ټاکي، سپیډونه ټاکي، څومره چې د هغه څه دی، هغه حساب باندې خو صحیح ده. په دویم قدم کې د افغانستان من حیث ملت چې دی دا ویکټم ملت دی، یعنی موږ ښکار کیږو زر، او د هغې وجوهات ما مخکې ذکر کړل، د تعلیم د کچې ټیټوالی، د ټکنالوژي د استعمال کم استعمال، او عامه پوهاوی نشوالی. دا د حکومتونو دولتونو مسؤلیت وي چې د ټکنالوژي په هکله پوره عامه پوهاوی وکړي خپلو ملتونو ته، کوم چې متاسفانه زموږ په وطن کې له څو کلو دا کار نه کیږي، او ترڅنګ یې دا مکلفیت وي لکه د اروپایانو غوندې چې GDPR جنرال ډیټا پروټیکشن رول یې جوړ کړی دی، یو قانون د انټرنیټ په هکله جوړ کړي او هغه عملي کړي، کوم چې موږ نه لرو اوس. ډېره زیاته مننه کورودان. یو بله خبره هم زه غواړم د نړیوالو سیستمونو کارونه باندې. خلک د چټ جی پی ټي په اړه ډېره ویره لري، دا اوس ډېر لوی اسانتیا ده، مګر خلک ورنه ویره لري، وایي چې ډیټا لیکیج کې ډېر زیات رول لري.
یو بل دا چې چینایي اپلیکیشنونه هم اوس په افغانستان کې کاریږي د ای آی په نامه باندې یا نور دغه خوندي دي؟ کچېرې تاسې فاینانشل معاملات کوئ، خپل کریډټ کارت، ماسټر کارت وغیره استفاده کوئ، د دې معلوماتو شریکول د چټ جی پی ټي او نورو سره دا خوندي نه دي، او یا د خپل د پاسپورت نمبر یا دې ته ورته نور آیډنټیټي شریکول دا هغه کولی شي میس یوز شي د چټ جی پی ټي یا نور نه. په عموم شکل باندې زمونږ تاسې کوم چټ چې د چټ جی پی ټي سره او کومې خبرې کوي یا ډیپ سیک چینایي یا نور جمینای دا یا نور دي نورې کمپنۍ لرو مونږه، په هغې کې چې کله تاسې خپل هسټري ګورئ نو هغو کولی شي د خپلو موډلونو د ټرین لپاره استفاده کړي یا بعضې وخت تجارتي ریزن لپاره استفاده کولی شي تاسو ته اعلانات راوړي مخ ته دې لپاره استفاده کېدلی شي. خو په شخصي لیول کې ملت ته داسې ضرر نه پیښیږي چې هغې نه د اوسني حاکمان استفاده وکړي، چاته د مشکل جوړ کړی شي یا کوم بل څه لپاره. نړیوال تروریزم او په بعضې هیوادونو کې د جنایي پیښو لپاره چټ جی پی ټي یا نور موډلونه چې دي د محکمې له پرېکړې وروسته ټوله ډیټا شریکولی شي. لکه کاناډا کې یو واقعه وشوه، د یو خودکشۍ نه بعد چټ جی پی ټي ډېره ډیټا شریکه کړله، هغه کس مشوره کړې وه چې څنګه خودکشي وکړم یو ځوانو، نو هغلته دا شی شته. خو افغانستان کې چټ جی پی ټي کوم کنکشن نه لري، نو نه محکمه شته او نه یې پرېکړه مني، هغه شی نه شریکېږي. ډېره زیاته من کور وه ده چې وخت مو راکړ.